ډیرو محترم حاضرینو، جناب محترم د کلو د پراختیا پخوانی وزیر احسان ضیا صاحب، د ولسي جرګې او مشران جرګې محترم اعضاو، معین صاحب محترم، د ځوانانو په چارو کې محترم معین صاحب، د وزارت د دولت د وزارت چې د سولو په چارو کې محترم صلاحکارانو، محترم رئیس صاحبانو، د رڼا پوهنتون محترم علمي معین صاحب او ورسره محترم استادانو، ځوانانو، خویندو او ورونو، مطبوعاتو محترم ورونو، حاضر دوستانو ته خپل سلام او احترام وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تر هر څه مخکې ستاسو ټولو راتګ ته ښه راغلاست وایم او مننه کوم چې دلته مو تشریف راوړی دی. خدای مو هر کله راوله. دوستانو، ډېر خوشحاله یم چې نن په یو ډېر نیک او پرتمین مجلس کې د هیواد د 22 ولایتونو د تعلیم یافته او فعاله ځوانانو سره د سولې په مجلس کې له نږدې وینم. هیواد مو د تیرو څو لسیزو راهیسې د یو پردی نیابتي جګړې قرباني دی چې متاسفانه د دې جنګ اصلي قربانیان ځوانه طبقه ده. په میلیونونو ځوانان معیوب سول، خپل ژوند یې له لاسه ورکړ، مهاجرتونه یې وکړل او د تعلیم څخه بې برخې پاتې سول. دوستانو، سوله زموږ د ولس یو ملي ارمان دی. دې لوی ارمان ته د رسېدلو لپاره د ځوانانو رول ډېر مهم دی. تاسې ځوانان یاست چې د سولې دا ملي غږ نور هم پیاوړی کړي. په پوهنتونونو، مکاتبو، ښارونو، ولسوالیو او ټول عامه ځایونو کې د سولې لپاره ذهنیت سازي وکړئ، د سولې په اړه وغږیږئ او خلکو ته معلومات وړاندې کړئ. د مثال په توګه لکه تقریبا 2 کاله یا 1.5 یا 2 کاله کېږي یو تعداد ځوانان د سولې د کاروان په نامه باندې د هلمند ولایتو څخه شروع وکړله او د سولې غږ یې تر ډېرو ولایتو پورې ورساوه. البته په پیاده تګ سره ولاړله او چې په هر ولایت کې په زرونو خلک ورسره ملګري سول، سربیره پر دې چې ډېرو ستونزو سره مخامخ هم سوله، بیا یې هم خپل فعالیت ته ادامه ورکړې ده. چې دې کار په ذهنیت کې د خلکو لوی تغییرات راوستل. او بل یو تعداد علمای کرامو هم تقریبا څه کم یوه میاشت کېږي چې د کابل څخه او کندهار ته ولاړل او د هغه ځایه څخه یې غوښتله چې د کوټ ښار ته ولاړ شي او د کویټې په ښار کې د طالبانو د مشرانو سره د نږدې خبرې وکړي، خو متاسفانه پر سرحد اجازه ورنه کړل سول. تاسې به شاید معلومات لرئ، د مطبوعاتو د لارې به مو اورېدلي، خبر شوي به یاست. دوستانو، حاضرینو، د سولې دا سرنوشت سازه پروسه نه یوازې ستاسو راتلونکو نسلونو ته هم دا پیغام ورکوي چې د افغانستان ولس یو سوله خوښونکی او د جګړې څخه ستړی ولس دی او همیش جګړې پر تپل سوي دي. راسئ دا تاریخي رسالت په رښتینولۍ سره سرته ورسوو. دوستانو، ځوانان مو د هیواد 80% نفوس تشکیلوي. د سولې لپاره د تیرو 10 کلونو راهیسې په مختلفو شکلونو زیات کوښښونه سوي دي چې د تل په څېر د مشکلاتو او چیلنجونو سره مخ سوي دي. په دې وروستیو کې د سولې خبرو ته د افغانانو او نړیوالو امیدونه زیات سوي دي چې افغانستان کې یو سرتاسري سولې ته ورسیږو. جنګ یوازې ویراني ده، جنګ بدبختي ده. د دې بدبخته جنګ تاوان یوازې زموږ د هیواد ولس ته رسېدلی دی.
هغه که په ښارو کې دي یا کلو کې دي د مخالفینو د جنگ کرښې هم ځوانانو قوي کړي دي. هغوی هم د دې نیابتي جګړې قربانیان دي. اولادونه بې سرنوشته او د تعلیم څخه محروم پاتې دي. تورسرې خویندې مکندیانې دي، بې کوره او بې سرپرسته د سختیو ډک ژوند تېروي. دوستانو حاضرینو، د سولې لپاره د جلالتمآب ولسمشر په خاص حکم د سولې په چارو کې د دولت وزارت رامنځته شوی چې د ټول هیواد قومونه او سوله خوښونکي ولس سره منسجم سي او په یو خاص چوکاټ کې دا ملي پروسه مخ ته ولاړه سي. ټول ولس او نظام سره همغږی سي. ستاسو ټولو ځوانانو پیشنهادونه، نظرونه، طرحې او نیوکې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ته د قدر وړ دي. ستاسو معقول نظرونه به په خپله پالیسي او ستراتیژي کې شامل کړو تر څو د سوله ییز او پرمختللي افغانستان لپاره یو ځای کار وکړو. جوانان عزیز، شما سرمایه ملی این کشور هستید. افغانستان کشوری است که بیش از 60% نفوس آن جوانان تشکیل می‌دهد و شما جوانان منشأ تحولات سیاسی در دهه‌های اخیر کشور بودی و هستی. جنگ امروز که در افغانستان جریان دارد، همگی افغانان قربانی این جنگ هستند. متاسفانه اکثریت این قربانی‌ها جوانان است. اما صلح پایدار در کشور مربوط به اشتراک جوانان و حضور شما در روند صلح است. وزارت دولت در امور صلح از تمام زمینه‌های مناسب برای تشخیص نظریات جوانان و اعمال مطالبات آنها استفاده کرده و پروسه صلح را همگام با آنان به پیش خواهند برد. تمام نظریات شما در نشست امروز به دقت بررسی، تحلیل و دسته‌بندی شده و در برنامه‌های و پالیسی‌های وزارت در نظر گرفته می‌شود. محترم حاضرینو، سوله د الهي نعمتونو څخه یو نعمت دی او د اوبو او هوا په شان د ضرورتونو څخه شمیرل کیږي. اما زموږ د ګران هیواد اوسیدونکي د 40 کالو راهیسې د دې نعمت څخه محروم پاتې دي. په دې 4 لسیزو کې ډېر ماشومان ځوانان سوه، ډېر ځوانان سپین ږیري سوه او ډېر سپین ږیري د دنیا څخه وکوچېده. اما سوله او کراري یې په وطن کې ونه لیده. دوستانو، د سولې د خبرو څخه باید هدف په هیواد کې د تاوتریخوالي او د وینو تویېدو څخه مخنیوی وي. نه دا چې یوه ډله په حکومت کې راګډه سي او نورې ډلې پیدا سي چې جنگ او وحشت ته ادامه ورکړي. داسې سوله او داسې کوم تړون افغانان نه مني او هیڅ ګټه او بریا نه لري. نو په سوله کې باید عجله ونه سي او ډېر سنجیده مخ ته ولاړ شو. د افغانستان جګړه او سوله د افغانستان جګړه او سوله سیمه ییز او بهرني اړخونه هم لري چې په دې عرصه کې د ګاونډیو هیوادو همکاري هم ضروري ده. یو باثباته او سوله ییز افغانستان نه یوازې د سیمې بلکې د سیمې په ګټه بلکې د نړۍ په ګټه هم دی. افغانستان باید د نړیوالو د همکاریو میدان چې نه د جنگ میدان او د رقابت میدان شي. لپاره د دې چې وخت مې د دوستانو نه نیولی، شاید نور څوک به هم خبرې لري او خپل د ځوانان هم زموږ رئیسې صاحب وویله چې پر ګروپو باندې ویشل کېږي، تقسیمیږي او د دې نظریات په ګروپي شکل باندې اخیستل کېږي او بعضې سوالونه هم رئیسې صاحب مطرح کړله، دوستانو واورېدله. بیا هم یو ځل بیا ستاسې د راتګ څخه تشکر کوم، مننه کوم. خدای مو هر کله راوړه. دا د سولې وزارت دی، دا د ټول افغانستان مشترک کار دی. سوله یو حیاتي او ډېر مهم کار دی. سوله ډېر لوی کار دی، اسانه کار هم نه دی. او سوله یوازې
د دې وزارت کار هم نه دی چې بلکې ټول افغانان لاس سره ورنه کړي، نر او ښځه، او په دې کې ونه درېږي او په ګډه دې وطن ته یو دایمي سوله راولي. زه خپلې خبرې په دې ځای کې پای ته رسوم. تل دې وي افغانستان، ژوندی دې افغانستان، زنده باد افغانستان. په هیواد کې د سرتاسري سولې په هیله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. توجه څخه مننه.